د فیسبوک د لاسه ایمانونه ډېرو تباه کړي دي، د واټساپ د لاسه، د ټویټر د لاسه، د یوټیوب د لاسه دینونه خرڅ کړي دي. نو ته نور به څه تمه ساتي د هغه سړي نه چې یو سړي ته فیسبوک باندې جنکۍ میسیجې کوي او دی په دغه ځای کې خپل دین نشي راټینګولی او هغه دین خرڅ کړي، د الله هغه خبره پرېږدي، د پیغمبر هغه پرېږدي، د دغه پردۍ جنۍ سره ګپ شپ لګوي، د هغې تصویران ګوري، د هغوی سره ګپ شپ لګوي، په واټساپ باندې پردیو جنکو سره رابطې کوي، حرام تصویران ګوري، حرامې ویډیوګانې ګوري، د انډیا فلمونه ګوري، د انګریزانو فلمونه ګوري. الله ته یېر دی، پیغمبر یېر دی، قرآن یېر دی، حدیث یېر دی. نو ته به نور څه وایې؟ دې ته وایي که نه دین خرڅول. ورو ورو یې خرڅوي که نه، ورو ورو دین خرڅېږي، ورو ورو دین خرڅېږي. ځکه الله لکه الله تا ته ګوري، ای بې شرمه الله ته ګوري، ای بې حیا الله ته ګوري. دین چې شو ته مسلمان یې، تا ته خو شریعت حدود ښوولي دي، تا ته خو شریعت ویلي دي چې تا سره چې قیمتي څه دي هغه دا دین دی. ته نن خپل دین خرڅوې، ته حیا خرڅوې، ته د الله رضا خرڅوې، ته د پیغمبر حدیثونه خرڅوې، ته د قرآن ایتونه خرڅوې، صرف د دنیا د یو معمولي لذت دپاره، معمولي خوند دپاره د هر څه ته خرڅوې. نو داسې وخت به په خلکو باندې راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دین به خرڅ کړي د معمولي دنیا دپاره، بعرض من الدنیا. او ما خو درته هغه یو حدیث ووایي که نه، هغه الفاظ یې څه دي؟ یبیع اقوام دینهم بعرض من الدنیا قلیل. معمولي دنیا باندې به دا بېدینه خپل دین خرڅ کړي، ولاړ به شي، تباه به شي. خسر الدنیا والآخرة، دنیا او آخرت به څه شي؟ هغه به تباه